نن د سوات مټې تحصیل بیداره سیمه کې دوه پرله پسې ټرافیکي پیښې رامخې شوې چې په نتیجه کې یو کس په ټک خپل ژوند د لاسه ورکړی او د دې ترڅنګ درې نور کسان سخت ژوبل شوي دي. وړاندې پیښه سهار وختي د چلګزي قبرستان سره رامخې شوې وه، چېرته چې د یو موټر او موټر سایکل ترمنځ په دغه پیښه کې یو کس خپل ژوند د لاسه ورکړی و. دغه رقم دویمه پیښه هم په دغه بیدره کې د مازیګر او ماښام ترمنځ رامخې شوې، چېرته چې یو ویډز موټر او موټر سایکل ترمنځ دغه ټرافیکي پیښه شوې چې په نتیجه کې په موټر سایکل سپاره دوه کسان په دغه پیښه کې سخت ژوبل شوي او د موټر ډرایور هم ژوبل شوی دی. دغه رقم درې واړه ژوبل کسان په سمدستي توګه د مټې ذاکر خان شهید هسپتال ته رسول شوي دي. د دغه دواړو پیښو په نتیجه کې یو کس په ټک مړ او درې کسان ژوبل شوي دي. د راغلو معلوماتو تر مخه په وړاندې پیښه کې خپل ژوند د لاسه ورکوونکي ځوان تعلق د بیدرې بجوري سره ښودل کیږي. دغه رقم په دویمه پیښه کې په موټر سایکل ژوبل شو دوو کسانو تعلق د کوزي دورشخیلې سره ښودل شوی دی. حبیب الله همدرد، انډس نیوز نیټورک، مټه، سوات.